السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. خوږو دوستانو، له ډېره وخته بعد بیا له تاسو سره مخاطب یم. خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو نن خبر یاست چې د خیبر په تاریخي سیمه کې پر کومه سیمه کې چې د یو کومې سیمې چې یو دومره لرغونی تاریخ دی چې د پښتنو تاریخ هر وخت یادېږي. د خیبر ذکر له هغه سره تړلی دی. د خیبر ذکر به ضرور کېږي چې څومره هم د پښتنو تاریخ دی. نو دوستانو، نن بیا یو وار بیا د خیبر په تاریخي سیمه کې د ټولو پښتنو ګډه یو لویه جرګه کېږي. د پښتونخوا د هرې سیمې څخه په ډلو پښتانه راغلي دي. حالت ځان یې ورسولی دی. که هر څومره رکاوټونه دوی ته جوړول، که هر څومره لارې بندې وې، د هر څومره مشکلاتو باوجود خلکو ځان رسولی دی. که څه هم یو څه خلک په جسماني توګه خو له دوی سره هلته شتون نه لري، خو په روحاني توګه له دوی سره هلته په جرګه کې شتون لري. د ټولو خلکو ذهنونه، فکرونه، سوچونه، هر څه هلته په جرګه کې دي. د ټولو خلکو پام په جرګه کې دی چې څه به کېږي، د پښتنو لپاره به کومې تاریخي پرېکړې کېږي. نو دوستانو، په همدې خاطر مې نن یو شعر لیکلی دی، تر تاسو پورې در رسوم. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نن به پښتانه خپله جرګه پر خړ خیبر کوي. نن به پښتانه خپله جرګه پر خړ خیبر کوي. هره فیصله به په ډېر پام او په هنر کوي. نن به پښتانه خپله جرګه پر خړ خیبر کوي. هره فیصله به په ډېر پام او په هنر کوي. ستړي پښتانه به خدای هوسا کړي، وخت راغلی دی. ستړي پښتانه به خدای هوسا کړي، وخت راغلی دی. نور به پښتانه د ترقۍ پر لور سفر کوي. موږ د سوله ایز پاڅون سپېڅلې لاره غوره کړه. موږ د سوله ایز پاڅون سپېڅلې لاره غوره کړه. خیر دی که ظالم هر څومره بد کوي، که شر کوي. ټولې فیصلې به د پښتون قام په سلا کېږي. ټولې فیصلې به د پښتون قام په سلا کېږي. داسې نه چې پرېکړه به یو مشر یا رهبر کوي. ټولې فیصلې به د پښتون قام په سلا کېږي. داسې نه چې پرېکړه به یو مشر یا رهبر کوي. راغلو پښتانه که څه هم ټولې لارې بندې وې. راغلو پښتانه که څه هم ټولې لارې بندې وې. مخته د سیلاب کله د شګو بند اثر کوي. راغلو پښتانه که څه هم ټولې لارې بندې وې. راغلو پښتانه که څه هم ټولې لارې بندې وې. مخته د سیلاب کله د شګو بند اثر کوي. کله قسم دی یو شهید وینه به نه بخشي. کله قسم د یو شهید وینه به نه بخشي. کله قسم د یو شهید وینه به نه بخشي. حساب به له دښمن سره پښتون په زیر او زور کوي. تیر تر خپل سرو سول خو میدان یې چاته نه پرېښود. تیر تر خپل سرو سول خو میدان یې چاته نه پرېښود. دغه ګواهي به دا د پیر روشان سنګر کوي. تیر تر خپل سرو سول خو میدان یې چاته نه پرېښود. تیر تر خپل سرو سول خو میدان یې چاته نه پرېښود. دغه ګواهي به دا د پیر روشان سنګر کوي. هغه څوک به څنګه نن خوشحال نه وي په دې جرګه. هغه څوک به څنګه نن خوشحال نه وي په دې جرګه. څوک چې غزنوي هر وخت ناره د لرو بر کوي. هغه څوک به څنګه نن خوشحال نه وي په دې جرګه. څوک چې غزنوي هر وخت ناره د لرو بر کوي. او نن به پښتانه خپله جرګه پر خړ خیبر کوي. نن به پښتانه خپله جرګه پر خړ خیبر کوي. هره فیصله به په ډېر پام او په هنر کوي. او هغه څوک به څنګه نن خوشحال نه وي په دې جرګه. هغه څوک به څنګه نن خوشحال نه وي په دې جرګه. څوک چې غزنوي هر وخت ناره د لر او بر کوي. ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه. کور مو ودان، مننه. ژوندي اوسئ.